السلام علیکم قدرمنو، څنګه یې تاسو؟ امید ده چې روغ جوړ او خوشاله به یې. زه هم ستاسو ورور عمران الله معراج. دا ساعت تاسو ما ګورئ زما د یوټیوب چینل عمران الله معراج او د فیسبوک پاڼې عمران نه. قدرمنو دا ساعت ما سره دی زما استاد سر نیاز صاحب ډرایوینګ ته ناست دی. د هغه نه شاته چې کوم دی امجد بای ناست دی او د هغه سره خواته تاسو ته سم نه ښکاري امتیاز بای دی سره د پکول نه د موفلر نو روان یو د کالام په لور باندې. خو ستاسو په ذهن کې به دا خبر راځي چې ډرت او کالام، نو ډرت او کالام نه دی. موږ د کالام نه ته داسې انځور ښایو چې هغه به تاسو د دې نه مخکې نه یې کتلی. ښه قدرمنو، د دې نه مخکې چې کوم دی ورځو پلوګا ته، او پلوګا ته چې کوم دی زمونږ ګاډی نه شو تللی نو 4x4 کې ورځو. او دا چې کوم دی د کالام بازار نه مخکې چې کوم دی زمونږ سورلې ده. نو راځئ په دې لاره باندې ځو پلوګا ته. خیر سره د کلام نه روان شو او ان شاء الله موږ اوس پلوګا ته ځو. او یو بله خبره ده چا چې ډوډۍ نه ازمېږي نو هغه داسې کار کوئ. ستاسو نوم دی محمد نذیر استاد سره چې کوم دی د کالام نه بره ځئ نو انشاءالله چې روټۍ به داسې ازمېږي که نه دا چپ شئ. قدرمنو د مټلتان نه مخکې په ګلیشر کې ولاړ یو. دا ساعت چې کوم دی یخ رالم شو دی او محمد سهید رور والا چې کوم دی وږي هم د خیره ګرم ګرم راکوي نو هغه به ورسره خورو او مخکې ځو پلوګا ته د هغې ډرون شاټ هر څه دغه ښایو. خو یو خبره یاد ساتئ څنګه چې مې درته ملمجبه کې ویلي وو ملمجبه ټاپ باندې چې کوم کس نه تاسو وږي اغوستل نو که چېرته د مټلتان نه تېخ خوا راشئ نو د محمد سهید رور نه خپل د رور عمران الله معراج دپاره یو وږی خامخا وخورئ.
قدرمنو په دې صحت باندې بس پلوګا تر اکوشو او سوچ خوړلې په کلام کې هغه الحمدلله زم شوی دی د پلوګا د خایس چې کم دی تاسو ته په دې کیمره کې نخ کړی ځکه چې تاسو زموږ مخونو ته ګورئ نو زموږ د مخونو خپل نظر لګا خوا کوي وخې د ډرون سره بره د ډرون په سترګه باندې د پلوګا د ښکلي انځورونه وګورئ او بیا راکوشئ قصې د کوو دلته چې نور څه دي هغه درته م وایو زموږ لا قصه ختمه نه ده تاسو وایئ جي یاره زه به دا وایم که نه چې دا ګړی والا ماشاءالله ډېر زبردست راغی سای د نیستی وګنو سای نه چې سایونه رانه او که نه لکه دا ماتول هم غواړي که نه د څه راوړو انډې راوړي انډې کاږئ هګۍ هګۍ ښه پښتو کې ورته هګۍ وایي او په اردو کې ورته انډې نو دغه دواړو نومونه والا شیزونه چې کوم دی هغه هم راغلو او د دې زما چای راکړئ نه خو ته نه ما راواغسته هلته کې نو مطلب دا دی چې ها خبیري ستاسو نوم دی عمر فاروق ها قدرمنو کله چې پلوګا ته راشئ نو دیس پردیس یو هوټل دی چې په هغې کې به عمر فاروق تاسو باندې دغه شانتې په یخ موسم کې ګرم چای او بله خبر دا ده چې ټراوټ فش هم دوسره میلاویږي نو که دلته کې راشئ په دیس پردیس هوټل کې پاتې شئ او د دوی د ښکلي تریخچې نه د اګو نه او د ټراوټ مهي نه چې کوم دی خوند واخلئ قدرمنو د پلوګا د دې ښایستونو سره درنه اجازت اخلم امید دی چې دا انځورونه به ستاسو خوښ شوي خبره دغه ده چې د عمران الله معراج په نوم باندې تاسو ما ځای په ځای موندی شئ نو هلته کې مې وګورئ او راسره ملګري شئ قصه اوس دغه ده چې زه به واپس او زما بیټریانو کې چارجونه هم ختم شوي دي او د دې کیمرې په دې کې هم ختم دی پوره او دا شاته پنجابیان چې کوم دي دا زما په پښتو پورې خان دي خو بس خان دي او خبره دا ده چې زه به چیس کم او د الله په امان راغلی وکې